کوم ریسرچ ته ما په 3 بابونو باندې اصل کې په غټو بابونو باندې ویشلی دی. پهله باب هغه دی چې د وسایلو پیژنګلو ده. دویم هغه دی چې ټپې پیژنګلو ده، هغه درته معلوم دي. دریم هغه باب دی چې هغې کې ما وسایل اول مې وسایل ډیفاین کړي دي چې هغه وسایل زموږ وسایل څه دي، په څومره مقدار کې دي، کوم ځای کې دي، څومره دي. څه غلط ووایې کنه زموږ وسایل اول څه دي. اول په دې کې ما د زراعتو ذکر کړی دی. د زراعتو ذکر چې اول لیک ما کړی دی، اول ما د تماکو ذکر کړی دی. اصل کې زراعت په پاکستان کې په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې ډېر کم کېږي. هغې وجه هم دا ده چې پاکستان کې په پښتونخوا کې اوس په ټول نه ډېرې اوبه دي، خو بیا هم دلته په پښتونخوا کې 80% ځمکې للمې دي. للمې دي، وچې دي. او وچې دي چې هغې ته نهري نظام دی چې هغه په آسماني اوبو یا باراني اوبو ته هغې محتاج دي. خو بیا هم دلته چې کوم زراعت کېږي د هغې د اهمیت نه انکار نشي کېدای. په دې کې یو تماکو دی. تماکو په پاکستان کې چې ټول تماکو کېږي د هغې 80% یا 15-80% په پښتونخوا کې کېږي. او د تماکو په مد کې صرف د پاکستان د سیل ټیکس او د فیډرل چې کوم ټیکس دی د هغې په مد کې د 120 نه 130 اربه پورې روپۍ چې کوم انویلي یا سالانه هغه راغونډولی شي. په دې کې 80% د پښتونخوا حصه ده. بیا په پښتونخوا کې چې کوم پیور چې کوم د انټرنیشنل مارکیټ جوګه دی یا نور دنیا ته ځي، نور دنیا کپلین راځي، هغه وړي دې ځای نه ځي. هغه چې کوم تماکو دی، کوم څه چې ورجینیا وایي اکسوي کوم تماکو دی، هغې کې 99% هغه په پښتونخوا کې کېږي. دلته په پښتونخوا کې هغه کېږي. خو بیا هم دلته پښتونخوا کې هغې ته هغه زمینه نه ده برابره، ځکه چې تېر کال هم په پښتونخوا کې د 25 نه د 30 پورې کارخانې د سګرټو بندې شوي. هغه کشمیر او نور داسې ضلعو ته ټرانسفر شوي دي یا نورو صوبو ته ټرانسفر شوي دي چې هلته مزدور هم ورپسې دې ځای نه روان دی، بجلي هم ورپسې دې ځای نه روانه ده، ګیس هم ورپسې دې ځای نه روان دی. او کارخانه هلته لاړه او ګیس او بجلي او مزدور ورپسې زموږ روان، خام مال ورپسې هم زموږ روان دی. خام مال دغه خبره ده. بیا هم ما دې کې د غنمو ذکر هم کړی دی. غنم اصل کې د ټولې دنیا یو د پښتنو ټول نه هم ضرورت دی. نو غنم چې کوم د پښتونخوا ضرورت دی د هغې موږ 100% هم نه پیدا کوو. ټول پښتونخوا 100% د هغې غنمو ضرورت پیدا کوو. موږ پیدا کولی څومره شو نو مولانا خانزیب د ریسرچ مطابق چې صرف مومند چې کوم علاقه ده چې یو طرف ته کابل سیند ته راتېرېږي، یو طرف ته سوات سیند، هغه مومند علاقې ته چېرته دې له نهري نظام ورکړی چې صرف مومند د ټول پښتونخوا 100% غنم پیدا کوو. یعنې د مومندو شاړه ځمکه دومره غنم کوو، غنم 100% غنم پیدا کولی شي.